دردونه غواړي هغوی چې دغه غونډې غواړي لویې جرګې غواړي هغوی عمدتاً بحث دا مطرح کوي چې همدغه ستاسو خبره کوي چې موږ باید د امریکایانو د اډو په هکله بیا کتنه وکړو د امریکایانو نو دا خو سړی په کلي کې نشي کولی دا د پارلمان کې تک ښه کولی شي که ستا سره دا درد در سره دی نو دغه انرژي چې ته ځې هلته یې مصرف کړې په پارلمان کې یې مصرف کړه والي صاحب بیا بېرته راځو همغه پوښتنه د قهرمان صاحب چې کله چې د پارلمان تریبیون او مایکروفون دته ډېر یو قوي موقف ورکولی شي او دا کولی شي خپله هغه نیوکه وکړي چې معقوله ده ویلی شي نو بیا دی څه اړتیا لري چې لاړ شي هلته یعنې طبعا دی به نو وخت که دلته یې نه ورته ورکړي نو هلته بیا څنګه ورته ورکړي دی به احساس کړي چې کله لوی شي قوي د کلي په سر کې بیا څنګه ورکړي بیا نو کمه کتله د چا سره ملګرتیا کوي ما ته دغه همایون چتلي زنګ یې وویل قهرمان صاحب ملګرو ما ته وویل چې ته قهرمان صاحب ته زموږ سره برخه واخله ما ورته وویل ما ته دې څنګه زنګ ولی دی همایون جان ستا سره څوک په دې لاره کې روان دي هغه څوک چې دا وطن یې د وینو په امان کې ګوټه کړی دی هغه څوک چې د دې ملت په سرنوشت کې 10 کاله کېږي بازۍ کړې دي هغه انسانان چې دا وطن یې ټکه ټکه کړی دی د هغو سره ته د جواب په دې لاره باندې روانول غواړې زما سره یو ذهن سره دی زما سره مینه د وطن در سره ده زه درد د خپل ملت احساسولی شم زه پوهېږم چې زه مخامخ دلته امریکا آیا دا مشکل په احمد زما په کور کې دننه حلېږي ولې پر امریکایي باندې نه ورځې ولې پر امریکایي باندې د پیپسي بوتل یو ورځ اواز نه کوي اوچت چې امریکایي فساد په تا کې دی پاکستان فساد په تا کې دی ایران فساد په تا کې دی ګرده ورځ په کور کې دننه اخته ما تخریبوي دا تخریبوي دا تخریبوي د پردیو دپاره بستر اماده کوي قربان دا خو یو څوک دي عواقب څه کېدی شي موږ د اوس ویشل شوي دي خلک تقابل دا څوک نه دي دا فقط یو موټ خلک دي دوی دګر په دې پوه شي ملت د دوی سره نه دی حکومت نه کېدی شي بیا چې که یو موټی خلک دي زه په صاحبه میز پر حکومت هم غږ کوم پر نړیوالو ټولنه هم غږ کوم چې نور دا ملت تر پسې رسېدلی دی نور دا ملت سونامي غواړي دا به داسې یو انفلاک ورکړي و دې خلکو ته نور یې خلک در ستونې نیولي دي بس ته کورونه مو راسه چور کړل بلډینګونه مو جوړ کړل تعمیرونه مو جوړ کړل وطن مو چور کړئ بیا هم ولاړ یم بیا هم زما په وینو کې غواړي چې په اصطلاح باندې لرګي ووایه زما د وینو بوی نه در باندې ځي زه دا 12 کاله په لوی کندهار کې تر اور لاندې یم مکتب مې په څه حالت کې د شبکانه مې په څه حالت کې نه کرزی تا شبکانه راته جوړه کړل د ستا چارواکي راته جوړه کړل 40 ساعته کم عدالت په کندهار کې حاکم دی کم عدالت په روزګان کې حاکم دی کم عدالت په هلمند کې حاکم دی وحشت حاکم دی ولې پر وحشت سربېره د دنیا اغلب را باندې راټولی غواړي چې پردي د پیپسي بوتلان راشي د احمدشاه بابا پر تندور ډوډۍ پکا کې نور دا ملت دا شهیدي چې زغملی دوی دې په دې پوه شي دا ملت ورته پسې رسېدلی دی ستانکزی نور دا ملت ازادي غواړي دا ملت د دغه بې عدالتۍ پر ضد بغاوت غواړي نور دا بې عدالتي نشي زغملی ته وکیل یې راسه په پارلمان کې ودرېږه زه دې ملګرتیا کوم راسه د حکومت د واکس بربند کړه زه دې ملګرتیا کوم مګر په اصولي کې مطرح کړه ولې که تا ته خورما درکول شوې پیسې درکول شوې ستا جیب ډک شوي هېڅ خبره نشته اشرف غني هم ښه سړی دی احمد هم ښه سړی دی محمود هم ښه سړی دی ولې که چا پیسې درته در نه کړې بیا ډلې ډل بازۍ جوړوي زه په وینو کې لږ پات پروت یم په یوازې دې چې قهرمان صاحب کله چې ستاسو تعریف له دې خلکو څخه دا دی چې دا یو موټی خلک دي ولس ورسره نشته دا ورسره نشته که ورسره وایي خو د ادرس سره په دې نو بیا ولې راځو د ادرس سره چې تشې د څه شي ذخیره بولي د بانک یې بولي د رایې 2000 کسه په دا روضه کې نه کړه سره راټول دا څه معنا لري خو دغه معنا لري چې نشته ولس ورسره چې د خپل د حکومت په ګدۍ کې 2000 کسه راټول نه کړای شول دا دغه معنا لري چې ولس نشته ورسره د دغه دپاره یې کندهار ته مخه کړل غواړي چې زما د سپېڅلو کندهاریانو سره ګټه پورته کړي د په خپل وطن کې خپل رول بایللی دی د خپل په وطن کې ونه شوی کولی چې 2000 خلک راټول کړي ولې ولاړئ نن غواړي چې زما د کندهاره څخه هغه کندهار چې زه 10 کاله په وینو کې لمبېږم په دې 10 کاله کې ته یې ورځ ما ته رالي په دې 10 کاله کې تا یې ورځ ما پر ټک ملحم کېښود په دې 10 کاله کې تا ما ته 3 سیرومه راولېږم په دې 10 کاله کې تا ما ته 10 کمپیوټره راولېږم په دې 10 کاله کې تا زما د مکتب پوښتنه وکړل تا زما د پوهنتون پوښتنه وکړل نن غواړي چې ما سفر واخلي قهرمان صاحب نور به لوی کندهار دې ته چاته اجازه ورنکړي دا دې په دې پوه شي دغه خلک حداقل موږ په ظاهر د قضیې بحث کوو دا خلک حداقل ظاهرا ستاسو او دغسې د نورو هغه سیاسونو په وړاندې نه درېدلي چې هغه نور دردونه دوی مستقیما حکومت ټارګېټ کړی دی اوس که ستاسو سره په دغه میز کې هغه هم واوسي د همغه کس نمایندګي متاسفانه ډېره کندهار کې ما دغه معیون ته څه هغه یې نه خبرې په حکومت کوي وایي دا خلک در په دره شول دا خلک ووژل شو دې استقدام ما معیون ته ویل معیون را قهرمان صاحب موږ سره ولاړ سه مالا معین خانه که په حکومت کې نقص وي درته د حق په دروازه کې زه ستا سره یو ځای پرزانتیل در سره اچوم زه وایم چې په حکومت کې نقصونه شته مګر زه نقص په داسې خلکو باندې اړول نه غواړم چې هغه هنوز دا مشکلات زیاتوي نه مشکل حلوي ما درته وویل
خلک په قومونو ویشئ، خلک په ډلو ویشئ، خلک په ژبو ویشئ. څوک زغلی د ایران څخه انداخ کوئ، څوک زغلی د عربو انداخ کوئ، څوک زغلی د پاکستان انداخ کوئ، څوک زغلی تر مسکو پورې. بیا راځئ د بل برنامې راوړئ په دې کور کې، غواړئ چې دا وطن د بدبختۍ په کنده کې وته. وایم که د چا سره معقولې طرحې شته، د چا سره مینه شته، راسه ته د مینې هېڅوک مخالفت نه کوي. راسه اصولي نقد وکړه پر حکومت باندې، راسه د منبر د پارلمان د میزه دې غږ وکړه، راسه په اصطلاح باندې د دې په کابل کې کښېنه. اوس دغه کرزي صاحب ته په دغه کور کې آیا دا ښه راتلل چې د هر ولایت څخه لس لس شل سپین ږیري راغوښتي وی؟ چې سپین ږیرو تاسې ماته یو معقوله مشوره راکړئ. زه د سوربیت سره هم ډېر شناخت لرم، د دغه حکومت سره هم شناخت لرم. دغه حکومت هم خبرې ته غوږ نیسي، سوربیت هم ترې واده پورې. زه به ستاسې نظریات معقول سره یو ځای کړم. دوی ته به آیا په دې کې به معقولیت وایي که دغه پیسې چې په دغه شیانو مصرفي جرګې راوله دا ولې ماته په دغه پیسو باندې یو ښه شفاخانه نه جوړوي؟ ولې ماته په دغه پیسو باندې په کابل کې یو ښه سړک نه جوړوي؟ ولې ماته په دغه پیسو باندې یو ښه پوهنتون نه جوړوي؟ ولې دغه بې ځایه پیسې مصرفوي؟ دغه پیسې چې دا اوس په دې کندهار کې په دا تیارو ټکټانو رفت آمد په دې مصرف سره هلته 500 کونډې ته چې ستا سره پرون دا 10 ورځې مخکې شپېته نفره په یوه ورځ باندې د پولیسو شهیدان درلودل. نو خو ورسه دا شپېته ورندارګانو دروازه ور وټکوه، د هرې ورنده لاسونه یې پرېږدي. تاسو په دې مطبوعاتو کې دلته مې دي اورېدلي چې په معروف کې سرحدي ماینونه مې کښل، نن د کور ډوډۍ نه لرم. نو خو ورسه هغه د سرحدي هغه مور ته یې دروازه ور وټکوه.